هر چیرې چې ته ځې لکه دندې، مرکې یا بل هر ځای، ته اړتیا لرې چې ښه شخصیت ولرې تر څو بریالی شي او خلک در سره هم ښه چلند ولري. خو دا په اصل کې څه معنا لري او څنګه کولی شي یو ښه شخصیت جوړ کړي؟ همدا موضوع ده چې نن په دې ویډیو کې پرې خبرې کوو. که ته هغه څوک یې چې ځان ته په آینه کې ګورې او له خپل اوسني حالت څخه خوښ نه یې، ښایي غواړې چې زیات ټولنیز، باوري، تخلیقي یا ښه خبرې کوونکی شي، خو بیا هم په همغه زړو عادتونو کې بند پاتې او نه پوهیږي چې څنګه بدلون راولي. نو دلته ځینې مشورې دي چې ستا ژوند بدلولی شي. خو دا خبره په یاد ولره، دا ډول بدلونونه په تدریجي ډول راځي. زه به هیڅکله دا ونه وایم چې دا بدلونونه به په یوه شپه کې راشي. دایمي بدلونونه اصلا عموما لږ تر لږه 18 میاشتې وخت نیسي. نو کله چې دا سفر پیل کړې، له ځان سره صبر وکړه او پر ځان مهربانه اوسه. یوه کتابچه راواخله او خپله اوږدمهاله ژمنتیا ولیکه. نو راځئ چې پیل یې کړو. لومړی ظاهري بڼه. که څه هم دا خبره سخته ښکاري، خو بڼه ډیره مهمه ده. ستا ظاهري حالت نه یوازې دا اغیز لري چې نور خلک تا څنګه ویني، بلکې دا هم ټاکي چې ته د ځان په اړه څه فکر کوي. که ته تل بې پروا، ناسم ترتیب او بې نظمه ښکاره شي، نو ته خپل مغز او نورو ته دا پیغام ورکوي چې ته هڅه نه کوې او ارزښت نه لري. دا هغه شخصیت نه دی چې ته یې ښودل غواړې. څنګه یې بدلوې؟ ورزش وکړه، ښه وخوره، ځان پاک او منظم وساته، نوکان پاک او لنډ وساته، د پوستکي پاملرنه وکړه، مناسب کالي واغونده، ښه دریځ ولره. نیغ درېدل اعتماد ښیي، کږه ناسته کمزوري ښیي. دویم، ادب او چلند. ښه اخلاق او ادب په دې مستقیم اغیز لري چې خلک تا څنګه ارزوي. دا ښیي چې ته درناوی، همدردي او پوهه لرې. ځینې اساسي ټکي مهرباني، مننه، بښنه، دا باید تل ستا په ژبه وي. د خلکو شخصي فاصله مراعات کړه. پر وخت حاضر اوسه. د موقع مطابق کالي واغونده. د خوړو پر مهال ښه طریقه مراعات کړه. په ټولنیزو حالاتو کې موبایل کم وکاروه. پر خپله خبره ولاړ اوسه. دریم، اړیکه. ښه اړیکه دا معنا لري چې ته خپل فکر په واضح ډول بیان کړې او نور هم درک کړې. دا د احساساتي هوښیارۍ سره تړاو لري. څنګه یې ښه کړې؟ فعال اورېدنه تمرین کړه. ساده او واضح خبرې وکړه. جملې نیمګړې مه پرېږده. د خپل غږ ټون ته پام وکړه. له نورو سره همدردي ولره. د بدن ژبه درک کړه. د کیسو ویلو هنر زده کړه. څلورم، ځان پیژندنه. پوه شه چې ته اوس چیرته یې او څه بدلون ته اړتیا لري. ډیری خلک بې فکره ژوند کوي. هره ورځ دا پوښتنې ځان سره ولیکه. نن څه سم وو؟ څه غلط وو؟ څنګه مې احساس کاوه؟ بل ځل څه بدلولی شم؟ پنځم، تصور کول. خپل راتلونکی ځان ته ذهن کې تمرین کړه. که ته ځان باوري تصور کړې، مغز د همغه لارې در جوړوي. شپږم، چاپیریال. ته د هغو خلکو او افکارو مجموعه چې ورسره وخت تیروي. خپل چاپیریال بدل کړه تر څو بدلون اسانه شي. مثبت خلک او رول ماډلونه غوره کړه. بده منفي محتوا کمه کړه. خپل ورځنی پلان د نوي هدف سره برابر کړه. اووم، نوې تجربې. د خپل آرام زون څخه ووځه. دا کار ستا ویره کموي او مهارتونه دې زیاتوي. هره ورځ یو نوی کار وکړه. نوي شوقونه پیدا کړه. یوازې محفلونو ته لاړ شه. له خلکو سره خبرې پیل کړه. اتم، داخلي خبرې. مثبتې جملې وکاروه. په خپل ځان ستا باور قوي کوي. لکه زه باوري یم، زه خپله رښتینې بڼه ښیم، زه هره ورځ ښه کیږم. نهم، عادتونه او مغز. نوي عادتونه جوړ کړه. دا د مغز لارې بدلوي. یو هدف وټاکه، تمرین وکړه، بیا ځان ته انعام ورکړه. لسم، ابتکار. هغه څوک چې قوي شخصیت لري انتظار نه باسي، عمل کوي. کوچني کارونه خپله پیل کړه. نوي مهارتونه زده کړه. په غونډو کې نظریات وړاندې کړه. یولسم، حل محوري فکر. د ستونزو پر ځای حل لارې وګوره. له ځانه وپوښته، زه څنګه کولی شم دا موضوع په اسانۍ حل کړم.
هغه لارې چارې کومې دي چې هیڅ کله هم زه په ژوند کې له ستونزو سره مخ نشم. ځان ښکاره کول، د خلکو له قضاوت څخه مه ویرېږه. ورو ورو ځان خلکو ته وړاندې کړه. 12 مطالعه موضوعات وټاکه او هره ورځ پرې مطالعه وکړه. کتاب سره همیشه ملګرتیا ولره. نوې موضوعات ولوله. په خپل مسلک کې خو حتمی هره ورځ نوې شیان مطالعه کړه. په اصل کې مطالعه ستا خبرې قوي کوي. د ودې ذهنیت باور ولره چې ته بدلیدلی شي. هڅه او زده کړه پرمختګ راولي او په همدې همیشه اتکا وکړه. 14 انضباط او کنټرول. انضباط د هر بدلون بنسټ دی. خپل احساسات وپیژنه او کنټرول یې کړه. ژوره ساه اخیستل فکر بدلوي.